د پکتیکا په ګومل او جانخیل ولسوالیو کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت 9 پروژې پلي کېږي. دغه پروژې د یاد ولسوالیو په 10 کلیو کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د یو مؤسسې په مرسته د اوبو لګولو، کلیوالي زیربناو، کرنې، باغدارۍ، مالدارۍ، خوړو پروسس، چاپیریال ساتنې او اقتصادي پیاوړتیا برخو کې پلي کېږي. دغه پروژې به نږدې 1.5 کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي. پکتیکا ولایت کې د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست تر شتر لاندې د هیلټون موسسه فعالیت ترسره کوي. په ګومل او جانخیل ولسوالۍ کې داسې د یادې موسسې مجموعي لګښت 1.5 میلیون ډالر ده چې په دې کې د آبیاري سیستم ده او د کانالونو او کرنیز تخمونه دي. 9 کیلومتره کلیوالي سرک، یو حوض، 2 پلچکونه، 500 متره کانال، 15 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي، یوه سړه خونه، آتشنۍ خونې او په هر ولسوالۍ کې د 110 کوچنیو کورنیو فارمونو جوړېدل د دغو پروژو برخه دي. له جملې څخه یو عدد زراعتي آبیاري حوض 100 متره مکعب ده، همدارنګه 500 متره کانال جوړوي او 4000 عدد ټرنچونه وباسي او 15000 میوهداري او غیر میوهداري ونې کري. همدارنګه 8 سړې خونې پروژه هم دلته منظوره شوې ده. انشاءالله کارونه به پیل سي او 102 متره ګبین دیوال جوړیږي او همدارنګه 9 کیلومتره سړک جوړیږي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو سپما او خلکو ته د اسانتیاو برخه کې دغه پروژې ګټورې بولي او د لا دوام غوښتنه یې کوي. هر بخش کې دا ډېر اړتیا لري، حتی د پرتې سیمې لري سیمې دوره بیا شاره سیمې دي چې زراعت نه لري، د اوبو ستونزې لري، د زراعت ستونزې لري، د هر څه مشکلات به زیات مشکلات لري. نو باید د همکاري او کومک ورسره وشي. لارې ډېرې خامد دي، ډېرې ویجاړې دي. موږ د مریض سره په ضمې په حالت کې موږ بند پاتې یو، نور له مرکز سره له ولسوالیو سره موږ ځان نسو وصل کولی. درېیمه خبره دا ده د اوبو د پاک اوبو زمینه موږ ته نه ده برابره. 2000 کوره دي، 1500 کوره دي، یو د پاک اوبو سیستم موږ ته نشته چې له ټانکیو استفاده وکړو یا د یو ځای پاک اوبو راساسی موږ ته وسي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې به د ظرفیت لوړونې برخه کې په دواړو ولسوالیو کې 40 تنه د بېلابېلو حرفو په برخه کې وروزل شي تر څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي.